دوستانو سلامونه. که په پښتو ګرامر یا املا کې ستونزه لرئ، مشکل لرئ، نو تاسې ته به نن زه یو داسې برنامې په اړه معلومات درکومه چې د هغې انسټالولو سره، ډاونلوډ کولو سره تاسې به وکولی شئ چې پښتو ګرامر ستونزه مو تر ډېره حده حل کړي. نو هغه لپاره تاسې پلی سټور ته لاړ شئ او دغه لرن پښتو په نامه مایحان نجات دغه به تاسې درسره له پلی سټور څخه انسټال کړئ. دا ما انسټال کړې ده. زه په اوپن باندې کلیک کوم. کله چې په اوپن باندې کلیک کوم ته تقریبا 20 یونټو باندې د هغې ویشلی دی. نو یونټ 1 کې 15 لیسنه دي، لکه د الفبا نه نیولې توري چې د پښتو دې باندې دې نه نیولې تر ډېر هغه پورې مثلا مختلفه معلومات په دې هغه کې شریک کړي دي، خو په 20 یونټو باندې ویشلي. نو لیسن 1 کې دلته الف یې لیکلی دی، الف مد همداسې. نو کله چې تاسې مثلا اوس په بعض هغه باندې نه پوهېږئ، نو غواړئ چې هغې کې پروناونس یې کړئ یا ویې لولئ، نو دلته دغه علامه چې تاسې یې وینئ د هغې باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو دې سره به تاسو ته وایي چې الف. نو هغې نه وروسته که غواړئ چې بل توري ته هغه شي بل توری راواړوي، هغه لپاره به تاسې په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. نو همداسې به دې ب. نو دغه ټول د دې په مرسته به تاسې وروسته مخکې تللی شي. زه به فعلا بیک لاړ شم. لیسن 2 کې زما یعنې مای. نو دا د هغو کسانو دپاره هم ښه ده چې مثلا غواړي چې انګلیسي زده کړي. دې له طریقې کولی شي چې انګلیسي ژبې کې هم تر ډېره مشکل خپل حل کړي. نو دلته داسې تللی شي هلک بوای. هلک په پښتو کې هلک، پښتو کې مثلا په انګلیسي کې بوای او په پښتو کې هلک. لیسن 3 کې هم داسې څخه او دا ټول شیان. دې نه وروسته به کله چې تاسې یونټ 2 کې به اوس وګورئ ستړي مشي ګریټینګز چې ورته وایي په انګلیسي کې. لیسن 1 باندې سلام، های، هلو. دا هغو کسانو دپاره هم ښه ده چې څوک انګلیسي ژبې سره بلدیت ولري یا په انګلیسي باندې پوهېږي، هغه که د هر هېواد وګړی وي. نو دې برنامه کې که په انګلیسي باندې پوهېږي نو کولی شي چې پښتو هم زده کړي. نو دغه تاسې لیدلی شئ کار پښتو ژبه باندې یاد کړی دی. نو بل ښه والی دې دا د اکسرسایزز، کله چې تاسې لیسن یا سبقونه کله وایي، دې اوس هغه کې دوم یونټ کې 4 لیسنه دي یا سبقونه دي. نو تاسې بیا اکسرسایزز یعنې تمرین هم کولی شي. امتحان په هغه باندې د امتحان په مرسته سره کویز 1 letters یعنې توري که نه. نو دلته یې لیکلي type the letters in the right order that make happy in پښتو. نو دلته تاسې لیکلی شي خوښ. نو هغه باندې نو تاسې لیکلی شي خوښ، خې واو خین. نو خوښ. نو داسې کولی شي تاسې دغه امتحان هم ورکړئ. نو دې کې مختلفه سبزیجات او همداسې انټرنیټ په هغه کې تاسې اوس لیدلی شي دلته هیلث، هاوس، کور په هغه کې مثلا کور کې چې کوم هغه مثلا کوټه او بام او همداسې دا ټول په هغه په اړه معلومات هغه کړي دي. نو دې نه وروسته دلته روغتیا، صحت بخش کې هم هغه شته دي، ناروغو. نو ډېره یو فوق العاده برنامه ده چې په مرسته به یې تاسې ډېر څه زده کوئ. او په پای کې یونټ 20 چې دی یا یونټ 20 ګرامر، نو دې کې خاص ګرامر یاد کړی دی د پښتو. مثلا 15 رقمه یاګانې چې دي د هغې په اړه هم معلومات راکړي. اوس مثلا نرمه یا باندې چې کله تاسې کلیک کوئ دې په اړه هم دلته معلومات راکړي دي. همزه واله یا نو تاسې لیدلی شي امریه، هغه هم دې ته ویل کېږي دی یا ته. نو نور همداسې مختلف هغې دي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره د کمنټ لارې شریکولی شئ.